یو هغه مخامخ څه شو باید پیدا کړم. دا مخامخ غر د دې غره سر چې ده د دې ځای نه به مونږ کوتره الوځولی. او ډېر خوند. تاسو خو ایوه یو بل څه هم درته ښیم. هغه دا دی چې ما په لومړي ځل چې کله په موبایل کې خبرې وکړې، په لومړي ځل تاسو پوهېږئ چې ما له کومه ځای خبرې وکړې؟ نه پوهېږئ. نو زه هغه ځای درته ښیم چې ما په لومړي ځل په موبایل کې له کومه ځای خبرې کړې دي. ټول تاسو ته ښکاري ده. نو دا د تیږو نغری یې جوړ کړی دی. نو مونږ هدف هغه ځای دی چې ورشو. هغه څه ده ګڼ دې منځ کې دې زرغونځي په منځ کې هغه ځای. دا ډېر مهم دي چې زموږ په تاریخ کې ثبت شي. باید څوک پند ترې واخلي او څوک خوند. نو دا دې لپاره ډېر مهم دي. السلام علیکم. ستړي مه شئ دوستانو ملګرو. په دې هیله یم چې جوړ روغ خوشحاله او سوکاله به اوسئ. نکه ولسوالي ده او پکتیکا ولایت بازه کلی د ښکلاو نه جوړ، له طبیعي غرونو نه جوړ. دا ځنغوزي دي، ځنغوزۍ ونې دي. او د ښکته ما شاته چې وینئ تاسو دا کلی ده بازه کلی. او د هر غورجره دې ته غورجره وایي. تاسو په خپله لهجه کې ورته څه وایي؟ چې کله نوی پسرلی شي بیا ګلان کوي. دې ته بیا زیات ستونزه وي، ستړیا وي چې دې ځای ته په پښو باندې راخیږي. څومره غټه ونه دی دا. هغه چې کله ډکه شي دغه ونه تقریبا تاسو یې ګورئ نو دا یو نیم بوجۍ غوټې کوي چې له یوې بوجۍ څخه شاوخوا فکر کوم که خدای مې نه غلطوي 2 یا 3 کیلو ځنغوزي لاسته راځي. نو مونږ هدف هغه ځای دی چې ورشو. هغه څه ده ګڼ دې منځ کې دې ځنغوزي په منځ کې هغه ځای. دا ډېره صفا هوا ده په خاطر د دې چې دلته ډېر زیات ځنګلات دي، ونې دي. او دا د دې کلو د خلکو دي. دا ښکته چې پراته دي د دې خلکو دي دا ځایونه. کله به چې مونږ غره ته لاړو نو هغه به مو کول. بیا به مالته چای راته پخولو چې اوس هم دا شی شته. زه مازدیګر یو جومات کې ناست وم کلي منځ کې چې ومې کتل د دې غرونو په دې ډډو کې د غرونو په سر باندې ماشومان به راتلل او له هغه ځای څخه به لرګي راوړل. خو کله چې دوی لاړ شي دغه تور تاسو ته ښکاري ده. نو دا د تیږو نغری یې جوړ کړی ده. په دې به چای به یې ایښولو او کله به چې ستړي شو بیا به یې خوړل. تاسو دا تجربه وکړئ کله چې تاسو له یو ځای نه 10 یا 15 کاله تر 20 کالونو پورې لرې واوسئ. نو کله چې تاسو په ماشومتوب کې هغه ځایونه سې کړي وي، لیدلي مو وي، نو بیا درته یادېږي هر بوټی، هر هغه صحنه، هر هغه ځای چې تاسو پکې لوبې کړي دي، تاسو ورغلي یئ. یو بل څه هم درته ښیم. هغه دا دی چې ما په لومړي ځل چې کله په موبایل کې خبرې وکړې، په لومړي ځل نوکیا موبایل و، ساده موبایل. نو تاسو پوهېږئ چې ما له کومه ځای خبرې وکړې؟ نه پوهېږئ. نو زه هغه ځای درته ښیم چې ما په لومړي ځل په موبایل کې له کومه ځای خبرې کړې دي. همدې ځایه په ټلیفون خبرې کړې. دا د دې کلي
سر دی شاوخوا یې څه دي هغه هم راسره وګورئ له همدې ځایه د کوم ځای کې چې زه ولاړ یم شاوخوا 2 میاشتې به کېږي چې په دې ځایونو کې د افغان بیسیم انتن یا افغان بیسیم شبکې فعالیت پیل کړی اوس پکې افغان بیسیم کار کوي نو کوم د موبایل ځای چې ما در باندې ولیدله هغه په دې خاطر چې په هغه ځای کې نو داسې و چې هغه وخت کې دلته موبایل کار نه کوو یا به دې ځای ته ورته راختلی جګو جګو سرونو ته نو په دې خاطر باندې موږ له هغه ښکته کورونو نه ډېر لرې ښکاري له هغه ځای نه به ورته راختلو نو بیا به د غره جګو جګو سرونو ته ځي زه اوس مهال ډېر جګ راختلی یم دې ځایونو ته به راختلو او بیا به مو له دې ځای څخه ځان کولو زه د دې غرونو لږ څه اخوا ته اوړم او هغه ځای چې کله موږ به کوچني ماشومان به اوښتو به په دې ځای باندې نو هغلته به موږ ساه کوله زه به هڅه وکړم چې هغه ځای ته ورکښته شم د کومه لاندې لار چې ګورئ په دې ځای کې ما ډېر زیات مزلونه هم کړي ډېر زیات ګرځېدلی یو یقینا چې سړي ته دا هر څه یادېږي او ډېر خوند تاسو خو ایوه چې ونه لوېږم ډېر خطرناک ځای نه دی دومره جګ ده چې بیخي له دې ځای څخه یو بل څه چې ډېر هغه دی ما لپاره به جالب و له دې غره سر څخه مې یو ځل کوترې څه دي کوترې خو به تاسو حتما لیدلې وي 2 دانې مې اخیستې وې له دې ځای څخه به مو والوځولې ښکته کلي ته بیا هغه کوترو د سینې خرابې شوې وې نو ډېر خراب وې زړه په زور به مو نه پوهېدو ماشومتوب و هغه بیا به مو له دې ځای څخه الوځولې ښکته کلي ته تاسې ګورئ هغه کورونو ته یو هغه مخامخ څه شو باید پیدا یې کړم دا مخامخ غر د دې غره سر چې ده د دې ځای نه به مونږ کوترې الوځولې هغه ښکته ځای دی زه اوس به ښکته کېږم او له هغې ځای څخه تاسو ته د ویډیو ښیم چې څنګه ځای دی او څنګه لارې دي اوس مهال به هم خلک پرې روان وي خره باندې خلک بارونه وړي دي هغه ته خو ما به په شا باندې راوړل ځان ته مې یو بادشاهي جوړه کړې وه ښه وخت و د خوندونو نه ډک و د مزو نه ډک و اندېښنې نه وې او خوشحاله وم هغه د خرې را روان کړی ده 2 خرې را روان کړي دي وینې څه شو هغه دي دوستانو راورسېدم دې ځای ته څه وایي دې ځای ته د سوي کنډه وایي سوي کنډه نو دا چې د سوي کنډه ولې ورته وایي په دې فلسفه زه هم نه یم خبر خو ما مقصد هدف دا شی و چې دلته به موږ راتلو له پورته غرونو نه به راتلو او دلته مو بیا دمه کوله دا ځایونو ته زه ډېر وخت بیخي کلونه وشو چې دې ځایونو ته زه نه یم راغلی په دې ځای کې به دوستانو موږ دمه کوله دلته به موږ ناستو او کله به مو چې په شا باندې لرګي راوړو نو دلته به موږ دمه وکړه اوس هم په هماغه ځای باندې
په دې ځای کې تقریبا موږ بیخي زیاتې دمې کړې دي ناست به وو نو د دغه ځایونو نه ډېرې جالبې خاطرې لرو له کلي څخه به راوختلو بیا به له دې غرونو سر ته وختو د غر سر ته او د پاسه غر چې کوم ما در باندې کلیپونه ولیدل دې غرونو ته مې ختل ډېر ستونزمن و ډېر زیات ستړی کړم خو خیر د دې ستړیا نه هم ما خوند واخیست به وکړئ کله چې تاسو په هغو ځایونو کې چې تاسو په ماشومتوب کې لوبې کړي دي راغلي یئ ناست یئ چېرته مو دمه کړې وي چا سره مو لیدلې وي بیا د وخت په تېرېدو سره هغه ځایونه سړي ته یادېږي نو ما ته هم یادېدل او تاسو باندې مې هم وکتل دغلته به ما د لرګیو په شا باندې به مې لرګي راوړه بیا به دلته ناستو دمه به مو کوله د شوخۍ وختو د خوندونو وختو د ارامتیا وختو سوچ فکر د دنیا غمونه ټول راسره نه وو خو اوس درمان صاحب د یو شعر دی وایي څه د کور او څه د یار ضرورتونه ما به خرڅ کړي په بازار ضرورتونه او زه یارېږم محبت به رانه هېر کړي له اتواره تر اتوار ضرورتونه ناوخته شه دوستانو له دې ځای نه باید حرکت وکړم تر څو چې ځینو ملګرو راته د مېلمستیا ویلې دي ځینو ملګرو راته د بلنه ویلې دي نو باید ځان ور ورسوم ځکه وداخله پېښه نه ده که نه ډېر مې زړه کېږي چې ډېر څه مې در باندې کتلي وای او هیله ده چې دغه ناڅیزه هڅه چې ما وکړه تاسو به خوښه شوي هم وي نو دغه جګ سر چې ما یادونه درته کوله له پاس غرونه مې درته کلیپ وښوده یعنې ماشومتوب هم یو ډول لیونۍ دوره ده چې کله سړی ورته خاندي په ځوانۍ کې کله به سړی ورته ژاړي په ځوانۍ کې کله به سړی افسوس کوي او کله به سړی خوند اخلي له هغې صحنې څخه یعنې لیونۍ دوره د ماشومتوب لاړ شم مخ ته څه دي د مخ ته صحنه هم ګورم در دا دی دې لاره به موږ روان به وو او تلو به پرې نه دا ټوله لار به انشاءالله در باندې ګورم کلي کې هم څه چې جالب دي هغه ګورم در باندې حتما ځکه دا ډېر مهم دي چې زموږ په تاریخ کې ثبت شي باید څوک پند ترې واخلي او څوک خوند دا دې لپاره ډېر مهم دي دوستانو لکه څنګه چې تاسو ویډیو کلیپونه ولیدل موږ اوس د خوړ په منځ کې ناست یو خوړ نو خړ دی موږ هم یو څه هڅه وکړه چې تقریبا 3:30 بجې شاوخوا چې ووتلو موږ د په ځینو غرونو رغونو او هغه ځایونه مې درته وښودل چې کوم پکې ما ناسته پاسته کړې وه په ماشومتوب کې نو هیله ده چې دغه ویډیو به مو څه خوښه شوي وي موږ به بیا د ولسوالۍ ته بیا د ولسوالۍ ته ځو خو یادونه باید وکړم چې هغې ځایونو ته چې خلک باید د چکر لپاره ورته راشي خلک د تفریح لپاره ورته راشي او تر ټولو بهترین ځای دی تر ټولو زبردسته هوا اوبه او د تر څنګ ډېر ښایسته ځایونه لري خو د هغو لپاره باید یوه ورځ دوه ورځې موږ وقف کړی وای خو دا چې ما مخکې هم یادونه وکړه د ځینو مشکلاتو په وجه باندې چې د موږ ډېر اړین کارونه وو د هغو پر بنا باندې موږ ونه شو کولی چې موږ دا شیان تاسو ته ښودلي وای اوس هم په داسې یو ناڅاپي سفر باندې زه راغلم دې ولسوالۍ ته او کوم پلان مې جوړ کړی نه و تاسو باندې هغه څه ووینو چې تاسو له خوښېږي او د تاسو لپاره ډېر جالب وي نو دغه ناڅیزه هڅه او دغه کوچنۍ هڅه چې موږ وکړه اوس لپاره هیله ده چې خوښ شوي به مو وي تر بیا او بلې خپرونې م لوی العمل ښه وخت او بخت ولرئ د الله په امان